बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम زما ګران خوږه ملګرو دوستانو چرته چې وي خاد او باد اوسئ نن مهم خبرونو سره ایم خمداد چې تاسو ګوري چې پاکستان افغانستان په دوه کړکېجن حالات کې هم مذاکرات دا څه خبره ده په چین کې او دینه وسنه تایج روزي او کنه او بل ترخم بارډر په حواله سره چې کوم کولولو خبره ده په دې باندې کو چې دا څومره پورې کولاو دی نی هغه شی کولاو دی چې زوړ وخت کې بو او کنه صرف دا د خپل مفاد یعنی ازي توګه باندې چې کوم وباسي هغه پورې دی خلکو التا ژوند ځواک کې هغه د حالات ټیک شوي نه دي په دې حواله سره او څه د نړۍ یعنی موجوده صورتحال کې تاسو وینئ چې صورتحال څنګه روان دی او بیا دغه کې طریق انصاف مونږ به خبرو کوو وزیر الله خیبر پښتونخوا په حواله سره چې نن آئینی عدالت هغه طلب کړی دی او په څه وجه باندې چې کوم رهایي فورس تشکیل کړی نی هغو دپاره خنډونه هماغسې روان دي او چې کوم تحریک یې دی هغه لا اوسه پورې څه زور نه دی راوړی یعنې ډېر زیات په موجوده حالاتو کې وجونه نور هم دباو شو په دغه صورتحال باندې به ټول راځو او تاسو نه خواست دا دی چې ملګرو چینل مه هېروئ او په دوس وختو کې دا زما نهیلي وجه ورته وایي چې ټایم نشو ورکولی څه مصروفیات وجې نه نو اوس به انشاءالله ریګولر وي نو تاسو خپل چینل سبسکرایب هم کوئ او نورو سره شیر هم کوئ او دې وخت کې ډېر زیات ولې چې یو ځل چینل هغه نه وځي نو دوباره راتلل بیا ګران وي خو بهرحال ستاسو مینه ورولې ماته راځي میسجونه راځي ډېر خوشحاله یم په مونږه کوشش وي چې کم تصدیق شده یا حقیقي هغه منوي چې تاسو خبرې اعلان کې کني دي جنگ صورتحال کې تاسو قتل خپل ویورز دپاره یا خپل لایکس هغه دپاره اخیستلو دپاره قسمه خبرې خو مونږه چونکې ذمواري کوشش مې هم دا وي چې دروغو نه ځان ساتل هر قسم دروغونه که هغه ژوند کې وي او که هغه بهر وي دا انساني هغه هم دا چې پکار ده چې خپل ځان اصلاح پل اول کوي او بل انسان بیا زیات کولی شي بهرحال اول به راځو د مذاکراتو په حوالې سره اعظم چې کوم چین کې روان دی خو اول به خبرو کو د طریق انصاف چې دی وخت کې وزیر اعلی خیبر پښتونخوا یعنی آئینی عدالت وفاقي آئینی عدالت چې کوم باندې جوړ شوي دي اوس د هغه کې درخواست گزار ورکړی چې خیبر پښتونخوا وزیر اعلی آئینی نه تجاوز کوي او هغه په صوبې کې یو نوی فورس تشکیل کوي باقاعده اعلان کړی او ثبوتونو سره ورکړي په هغه باندې عدالت باقاعده نوټس اخیستی دی او وزیر الله خیبر پښتونخوا یې لسو ورځو کې هغه نه جواب طلبي کړې ده او خاص کر په دې باندې هغه هم غصې اظهار هم عدالت کړی دی چې دغه شنې آئیني قانوني لاس کې خستل په داسې صورتحال کې څنګه خستی شوي وزیر الله ولې چې وزیر الله یو په آئیني څوکۍ ناست دی او دغه شانتې غیر قانوني حرکتونه څنګه کولی شي او د فورس باره کې هغه طلب کړی بل طرف ته تاسو وینئ چې تحریک انصاف حالات څنګه روان دي یعنی عمران خان لپاره هغې جدوجهد چې کوم دی هېڅ فایده نه وکړه او بل خوا امیدونه تش دا چې کوم ولاګرز وو یوټیوبرز وو تش په ویناو باندې غریبان چې کوم د فالوورز دي عمران خان حقیقت اورېدل ډېر ګران وي خو په حالاتو کې دا چې فلحال هېڅ قسمه دغه شانتې ریلیف چې کوم دی دو دپاره نشته دا نور ټولې ډرامې دي هغه دي خو بهرحال دا امیدونه چې کوم دي تازه کول یعنې هغه بس ورکوي بهرحال هغه خپل پوهېږي هغه کسان هم چې کوم هغه کسان فالو کوي هغو کې څومره حقیقت دروغ اوسه پورې ولبېده په داسې حالاتو کې ځینې منفي خبرونه هم راځي خو هغې طرف ته مونږ نه ځو خو دې وخت کې نړۍ کې پاکستان یقینا چې د ایران د سچویشن یعنی د امریکا او ایران اسرائیل سچویشن کې په نړۍ کې یو لکه یو نوم بیا مخې ته راځي ولې چې خطې کې پاورفل کردار ادا کوي په دا انډیا ته هم ډېر زیات غدی چې دې وخت کې سلیسي کردار او همدغه شانتې نور معاملاتو کې مخکې روان دي ګو کې چې کم مهنګۍ ده کم پټرول او ګرنۍ وجې نه دا نور دی وجې باندې د حکومتي آلریډي معاشي صورتحال خراب نو هغه نور هم خرابېږي خو بل طرف ته یو دغه په سچویشن کې په نړۍ کې نوم یو ځل بیا شروع شوی دی
اوس راځو د تورخم په حوالې سره بیا اخري خبر د سره شیر کوم د مذاکراتو. تورخم په حوالې سره چې کم خلاصي خبره ده هغه خو الریډي خلاص دی، یعنی ادارو ته خلاص دی چې کم کسانو وباسي بس وباسي او د پر خلاص دی. بضابطه طور باندې خلاصي چې موږ خبره کوو چې هلته کې کاروبار روان شي څرنګې تګ راتګ سلسله مخکې به وه هغه شانتې هغه شروع شي، هغه سلسله فلحال نشته، یعنی عام خلکو دپاره هغه نشته، خو کم کډوال وباسي کم غیر قانوني خلک وباسي نو هغو دپاره هغه خلاصی یوغه کړی دی. خو نور چې کم موږ وایو نارمل سچویشن فلحال نه دی. اوس راځو په چین کې دا وخت کې په چین شهر اورمونچي کې اعلی سطح یو لیول د هغه دی، خو بهرحال فارن افیس یې تصدیقي نه، خو دا کوم د فارن افیس ذرایع دي هغه نه تاسو سره دا تصدیق کوو. خو دغه پاکستان وفد قیادت چې کم کوي هغه یو ایډیشنل سیکرټري دی، یعنی د خارجه وزیرانو یعنی هغه شانتي نه دی، خو د دغه په سطح باندې دغه یو مذاکرات دي. خو دا د چین په مطالبې باندې چې اسحاق ډار چین ته چې لاړو نو هلته هغه باندې دا زور راوړلی شوی دی چې دا معامله خبرو اترو کوشش چین دا ورته ویلي دي چې دا کوو. خو په دغه خبر کې اوس دغه ویل کېږي چې دغه مذاکرات شوي دي او یا روان دي او په دغه کې پاکستاني حکام افغان طالبان او اهتدان چې کم دي هغه تصدیق کوي او ملاقاتونه هم شوي دي او د چین خصوصي نماینده هم په دغه کې شریک دی او کوشش چین دا دی، چین دا وایي چې په دغه کې کوشش بیا شروع کړی دی او هغه تېره مذاکرات چې کوم ناکامې نه وي هغه هم په دغه کې ډسکس کېږي لګیا دي او د چین کوشش دی پرون تاسو سره ویلي چې دغه معامله چې کومه ده دا حل کړی شي. خو بل طرف ته پاکستان دغه وایي چې که چیرې حمله کېږي یا ترهګري کېږي نو موږ به خپل عملیات نه پرېږدو. په دغه باندې اوس خبرې اترې روانې دي، الله دې وکړي چې دغه خبره یو طرف ته راوځي او په دغه کې یو امن راشي، ولې چې په موجوده صورتحال کې نه پاکستان او نه افغانستان دپاره دا د ښه خبر ده. بل طرف ته که تاسو وګورئ په خیبر پښتونخوا کې واقعات یکه دوکه نه بلکې زیات شوي دي، خلک ډېر زیات پریشانه دي، حکومت باندې سولونه هم اوچتوي چې که بورډرز بند دي، لارې بند دي، عملیات روان دي، نو دغه طالبان کوم ځای نه راځي. اوس په هرې ضلع کې تقریبا جنوبي اضلاع کې بیا خاص کر پېښور کې یعنی خیبر ایجنسي نه پېښور لږ قدم باندې دی. په دغه صورتحال کې ډېر زیات کړکېچن حالات پیدا شوي دي. پښتونخوا کې یو خو بدامني سر اوچت کړی دی، بل طرف ته حالات چې کم دي دغه شانتې روان دي، نو دغه وجې نه ولس ډېر زیات په پریشانۍ کې مبتلا دي. په دغه حوالې سره د ولس چې کم وینا دی یا خبرې دي په خپل ځای باندې یقینا چې یو وزن لري چې داسې صورتحال کې دا کم ځای نه راغلل او دا ولې دومره سر اوچتوي. په دې باندې یقینا چې اوس راتلونکي وخت کې لږې سختي به وي، اپریشنې به وي، بیا به نقل مکانیانې وي او سچویشن به کم طرف ته غورځېږي. خو دې وخت کې صوبې ریټ چې کم دی هغه ورو په ورو عملداري چې کومه ده هغه کمیږي. په دې باندې وزیر الله خیبر پښتونخوا هم فوکس دی او مشنګري هم فوکس دی، خو تر اوسه پورې د صوبې حکمت عملي باندې موږ لا نه یو پوه چې هغې به څه کوي. خو بل طرف ته چې کوم ادارې دي هغې خپل کوششونه شروع کړي دي. اوس ګورو چې یو طرف ته افغانستان معامله، بل طرف ته د خیبر پښتونخوا کې دا معامله دا څنګه به هینډل کېږي او ورسره چې کوم د اورال سچویشن دی په خطه کې دغې هم ډېر زیات ټینشن جوړ کړی دی چې کم طرف ته به کېږي. خو دغه تاسو سره تازه ترین خبرونه ما یې تاسو سره شیر کړم او تاسو مینې ورولې بس دغه دي چې تاسو سپورټ کوئ. ډېره مننه، خوشحاله آباد اوسئ.